ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. سویډن کمیټه وایي غزني کې کال تر کاله معلولین زیاتیږي. 2020 کې له 3000 زیاتو. په غزني کې د سویډن کمیټه وایي په دغه ولایت کې کال په کال معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راځي. د دې کمیټې مسؤلین زیاتوي چې 2019 او 2020 میلادي کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د کونړ پر شرطن پاکستان د توپونو 50 ګولۍ ویشتلې او خلک یې کورونو کې راګیر کړي. په کونړ کې چارواکي وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د کونړ پر شرطن ولسوالۍ د توپونو 50 ګولۍ ویشتلې دي او ځایي خلک د پاکستان دغه عمل او د حکومت چوپتیا اندېښمن کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان کې د پانګونې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د پانګونې را زیاتېدو خبر ورکوي. دغه وزارت وایي د سولې دوهم پړاو خبرو سره په هیواد کې د پانګونې ته د خصوصي سکتورو لیوالتیا زیاته شوې ده. او انټوني بلینکن وایي امریکا به د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایډن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي.